ګران زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړه چې ټول جوړ او روغ اوسئ او درسونه هم تکرار کړي وي، لوستي وي. د تاسو نننی نوی درس د تجزیې په واسطه تر ټولو د کوچني مشترک مضرب موندل یا پیدا کول دي چې تاسو د اووم صنف د ریاضي په 50مه صفحه کې دغه د تاسو درس دی. اگر چې ما مخکې په لومړۍ ورځ هم د تجزیې په واسطه تاسو ته ځینې سوالونه حل کړل، خو نن بیا تکرار کړو او نن زه غواړم چې مستقیما د تاسو په تمرین ولاړه شم او د تمرین د پوښتنو له لارې تاسو ته واضح کړم چې د تجزیې په واسطه کوچنی مضرب تر ټولو کوچنی مضرب څرنګه پیدا کیږي. د تاسو د تمرین لومړی پوښتنه ده چې ویلي دي د 14 د 21 تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کړئ. نو موږ اول دا تجزیه کوو. تجزیه تاسو زده ده. موږ به د 14 عدد وګورو چې په دوو چې تر ټولو لومړی د لومړنیو اعدادو تر ټولو لومړی اعداد دی، کوچنی عدد دی، په دوو قابل دی تجزیه یا تقسیم دی که نه دی، په دوو قابل د تجزیه دی. په دې چې 14 د جفت عدد دی، اووه په دوو کې 14 او بیا کله چې اووه پیدا شول، اووه لومړنی عدد دی، نو نور بل عدد په اووه نه تقسیمېږي. موږ دلته اووه لیکو او دلته یو لیکو. یو په موږ پیدا کړل چې د 14 عدد دغه کیڼې خواته یا چپې خواته دغه لومړني اعداد چې لاسته راغلل د همدغه چې ضرب کړو 14 درکېږي، یعنې 2 ضرب اووم موږ پیدا کړل چې موږ د 14 عدد په لومړنیو اعدادو تجزیه کړ. اوس د 21 عدد ګورو. د 21 عدد یو طاق عدد دی. موږ نشو کولی چې په دوو یې تجزیه کړو، نو دلته 3 ونیسو. دوهم لومړنی عدد 3 اووه په دریو کې 21. کله چې اووه په دریو کې 21 شول، اووه لومړنی عدد دی او غیر دی، خپله په اووه په یوه بل قابل د تقسیم نه ده. یو په اووه کې اووه. نو موږ پیدا کړل چې د 21 عدد مساوي کیږي په 3 ضرب څو ضرب اووه. اوس د دې لپاره چې موږ کوچنی مضرب مشترک د 14 د 21 پیدا کړو، وګورو چې دلته هغه اجزاوې چې که د طاقت په ډول لیکل شوي وي، لوړترین طاقت، او هغه نور اجزاوې چې شریکې نه دي، د ټول باید سره ضرب شي. دلته موږ د طاقت په ډول کوم عدد نه لرو. دلته 2 ضرب اووه دي، دلته 3 ضرب اووه دي. اووه د موږ هغه مشترک جز دی د لومړنیو اعدادو. اووه لیکو په څه چې د دواړو طاقت یا توان یو شی دی، یو دی. ضرب دلته 2 دي، دلته 2 نشته، 2 نیسو یعنی غیر مشترک اجزا. او دلته 3 دي، دلته 3 نشته، دا 3 هم لیکو. اووه ضرب 2 ضرب 3. کله چې مو اووه ضرب 2 ضرب 3 کو، 3 په 2 کې شپږ، شپږ په اووه کې څو کې 42. د مو تاسو تر ټولو کوچنی مضرب د کومو اعدادو، یعنی موږ پیدا کړل چې د 14 د 21 تر ټولو کوچنی مضرب کوم عدد دی؟ د 42 عدد دی. اوس به راشو دومې پوښتنې ته. په دومه پوښتنه کې موږ تاسو ته درکړي، زه به یې هغه صفحه هم تاسو ته وښیم. په دومه پوښتنه کې تاسو ته درکړي چې د تجزیې په مرسته د 9، 12، 15 او 16 عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. اوس به دا سوال حل کړو. دلته ما لیکلی مخکې چې تاسو وخت ضایع نشي، د 9 عدد، د 12 عدد، د 15 عدد او د 16 عدد.
اول به د نو عدد تجزیه کړو وګورو چې د نه عدد طاق عدد دی په دوو نه تجزیه کیږي درې به ونیسو او دلته به ولیکو درې په دریو کې څو کیږي درې په دریو کې نه کیږي او درې کوم عدد دی درې اولیه عدد دی اوس نو درې اولیه یا د لومړیو اعدادو د جملې نه دی درې په خپله ونیسو درې یو په دریو کې درې نو موږ پیدا کړل چې د نو عدد مساوي دی په څو دوه ځلې درې یو د بل سره ضرب شول نو موږ پیدا کړل چې نه مساوي دی په درې ضرب دریو اوس به 12 وګورو 12 جفت عدد دی نو په دوو قابل دی تقسیم دی دلته هم دوه ونیول د دوه ضرب کړو چې 12 شي شپږ واره شپږ په 12 کې شپږ په دوو کې 12 اوس به بیا دوه د شپږو عدد جفت عدد دی بیا په دوه ونیسو دوه په دوو کې شپږ اوس تاسو ګورئ چې درې اولیه عدد دی نو درې په دلته ونیسو او دلته باید څو ولیکو دلته باید څو ولیکل شي یو په دریو کې درې اوس نو موږ دلته لاسته راوړل چې 12 مساوي شول په څو 12 مساوي شول په تاسو وګورئ 2 ضرب 2 ضرب څو دي ضرب دریو 2 واره 2 ضرب شوي 2 ضرب 2 ضرب دریو موږ ته 12 کوي اوس به د 15 عدد تجزیه کړو 15 عدد طاق دی جفت نه دی په دوو نه کې نو په دریو به یې تجزیه کړو 15 په دریو کې 15 په دریو کې 15 او 15 کوم عدد دی 15 اولیه عدد دی نو 15 په خپله نیسو او دلته به ولیکو یو پس مساوي شول په کوم لومړنیو اعدادو 3 او 15 دا ضربي اجزاو د لومړنیو اعدادو د 15 دی 3 ضرب 15 کې اوس به راشو شپږ دېرش عدد ته د شپږ دېرش عدد هم جفت عدد دی قابل دی تجزیه یا تقسیم دی نو لومړی به یو په دوو کې دوه او دلته یو پاتې شو د شپږو ته څنګ 14 شو اته په دوو کې څو کېږي اته په دوو کې 14 اوس 18 بیا هم جفت عدد دی بیا دوه نیسو نه په دوو کې 18 بیا ګورو چې نه په دریو قابل دی تقسیم یا تجزیه دی درې نیسو او دل اولیه عدد دی نو درې په خپله قابل دی تقسیم دی دلته به درې ونیسو او دلته به یو په دریو کې درې نو سم پیدا کړ چې د شپږ دېرشو عدد مساوي کی په څوم پیدا کړل 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 2 ضرب 2 2 ځلې ضرب 3 بیا هم ضرب 3 ښه اوس هم چې دا پیدا کړل د طاقت په ډول به یې ولیکو د طاقت په ډول تاسو لیکل زده دي دلته ما درته مخکې لیکلي چې وخت هم ضایع نشي کمپیوټر کې په سختۍ لیکل کیږي دلته مو مخکې درته ولیکل نه مساوي دي 3 ضرب 3 یعنې 3 په طاقت څو یا په توان دی 12 مساوي دي په 2 ضرب 2 ضرب 3 دلته ما درته ولیکل چې 2 واره چې 2 ضرب شوي 2 په طاقت 2 ضرب څو ضرب 3
15 پیدا کړل 3 ضرب 5 3 ضرب 5 لیکو د طاقت په ډول نه لیکل کېږي په څه چې تکرار نه دی راغلی او دلته هم 14 پیدا کړل چې 2 ځلې 2 تکرار شوي او 2 ځلې 3 تکرار شوي 2 په طاقت 2 3 په طاقت 2 ښه اوس د دوی کوچنی مضرب مشترک د دغه اعدادو کوم یو دی اول به تاسو ووینئ چې دلته 3 په طاقت 2 دي دلته 3 دي دلته 3 دي او دلته هم 3 په طاقت 2 دي موږ تاسو باید هغه غټترین طاقت انتخاب کړو هغه غټترین طاقت هم دغه 3 په طاقت 2 دي چې هغه ضربي اجزا چې په ټولو کې شریک دی 3 په طاقت 2 دی ضرب بیا دلته په اول عدد کې 2 نه لرو په دوم کې 2 په طاقت 2 لرو په دریم کې 2 په طاقت 2 لرو ده غیر مشترک اجزا دی غیر مشترک ضربي اجزا 2 په طاقت 2 لیکو او بل یې 15 دی چې دلته نشته صرف په دوم کې شته ضرب په 15 لیکو اوس 3 په طاقت 2 څو کې 3 2 وارې په طاقت چې ولیکل شي تاسو پوهیږئ چې 3 2 وارې چې ولیکل شي نه ضرب 2 په طاقت 2 څو کې 4 ضرب 15 نو نه چې د 4 سره ضرب کړئ 14 کې 14 چې د 15 سره ضرب کړئ 180 کې 180 تر ټولو کوچنی مضرب د کومو اعدادو شاد د نه د 12 د 15 د 14 تر ټولو کوچنی مضرب مشترک څو شو 180 ګرانو زده کوونکو نو د دغه دوو سوالو د حل نه مو څه لاسته راغلل څه وپوهېدو اول به ځان پوه کړو بیا به ځو نور سوالونه به هم په همدې طریقه په خیر حل کړو د تجزیه په واسطه کله چې موږ تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کیو په دوو خبرو پوه شو یا په دوو پړاوونو پوه شو لومړی اعداد په لومړنیو ضربي اجزاو تجزیه کیو او د طاقت په ډول یې لیکو هغه اعداد چې طاقت په ډول لیکل کیږي یعنی تکرار راغلی طاقت په ډول یې لیکو او په لومړنیو ضربي اجزاو یې څه کیو تجزیه کیو دوم هغه اعداد چې تر ټولو لوی طاقت یا توان لري او مشترک ضربي اجزا دي د غیر مشترک اعدادو سره یې ضربو هر څومره غیر مشترک اعداد چې تاسو لرئ مختلف دي ضربوي نتیجه یې څه کی نتیجه کوچنی مشترک مضرب تاسو ته درکوي دریمه پوښتنه د تاسو تر ټولو داس کوچنی اعداد پیدا کړئ چې په 4 شپېته 2 او یا 9 یو سل 2 پوره د ویش وړ وي ما عدد چې تاسو پیدا کړئ ما تر ټولو کوچنی مضرب دی مشترک مضرب دی دا یو مشابه سوال دی دغه نورو سوالو ته دا تاسو په خپل حل کړئ زه به راشم څلورم سوال چې ځوابونه یې درکړي څلورم سوال به درته حل کړم څلورم سوال د 90 او د 90 او د 15 کوچنی مشترک مضرب پیدا کول دی کوچنی مضرب پیدا کول یا هغه عدد چې د ویش وړ وي دغه دواړه یو معنا ورکوي موږ د 90 د 50 او د 15 کوچنی مشترک مضرب پیدا کیو وګورو چې د ا جواب صحیح جواب دی که د بی صحیح جواب دی را بشو دا به حل کړو ما مخکې درته لیکلي چې دلته 15 عدد د 50 او د 90 عدد باید موږ تاسو څه کړو تجزیه کړو ښه لومړی د 15 عدد به وګورو چې په دوو قابل دی ویش دی که نه دی لومړی رقم یې جفت نه دی په دوو قابل دی ویش یا تقسیم نه دی نو درې به وګورو چې په دریو دی که نه دی اعداد به جمع کړو ارقام به جمع کړو 15 او 3 اته کې اته په درې قابل دی ویش یا تقسیم نه دی نو لومړی عدد یې 15 دی په 15 به تجزیه کړو دلته به 15 ونیسو او دلته اوه په 15 کې څو کې اوه په 15 کې 15 کې اوس اوه لومړنی عدد دی په خپله
نیول کی دلته او نیول کی او دلته به څو ونیسو دلته یو چې 15 مساوي دی په 15 ضرب اوو اوس به دلته شپږ 50 وګورو شپږ 50 عدد شپږ 50 عدد جفت عدد دی نو په دوو به تقسیم کړو دوه په دوو کې دوه په دوو کې کی څلور یو پاتې کی د شپږو ته څنګ شپاړس کی اته په دوو کې کی شپاړس بیا اته ویشت جفت عدد دی بیا دوه نیسو دلته یو په دوو کې دوه او څلور په دوو کې څلور په دوو کې یو په دوو کې دوه څلور په دوو کې اته بیا څوارلس جفت عدد دی بیا دوه نیسو او دوو کې اووه په دوو کې کی څو څوارلس اووه لومړنی عدد دی په خپله یې لیکو اووه او دلته لیکو یو نو موږ پیدا کړل چې شپږ 50 مساوي دی په شپږ 50 مساوي دی په دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب اووه دوه ضرب دوه ضرب دوه او بیا ضرب څو ضرب اووه اوس به راشو نوي به تجزیه کړو نوي په شروع کې لومړی رقم یې صفر دی په دوو تجزیه کې دوه به ونیسو څلور په دوو کې څلور په دوو کې اته یو پاتې کی لس کې 15 په دوو کې څو کی لس څلور 15 نه کی په دریو قابل د تجزیه دی یو په دریو کې درې دلته یو چې پاتې شوی دې ته څنګ 15 کې 15 په دریو کې 15 په دریو کې 15 په دریو قابل د تجزیه دی په دریو کې 15 او 15 تاسو پیږي چې اولیه ده د په خپله یې نیسو 15 یو تاسو پیدا کړل چې نوي مساوي په څو شو نوي مساوي شو په دوه ضرب دریو ضرب دریو ضرب 15 دوه ضرب دریو بیا هم ضرب دریو او بیا هم ضرب څو 15 ښه اوس ما مخکې تاسو ته دا د طاقت په ډول لیکلي دلته به یې وګورو چې 15 مساوي شول په 15 ضرب اووه شپږ 50 مساوي شول په دوه چې درې ځلې ضرب شي څو کې دوه په تاوان یا په طاقت دریو ضرب اووه ښه اوس به تاسو دلته وګورئ چې کوم ځواب تاسو ته سم ځواب درکړی اول مشترک ضربي اجزا د موږ تاسو یو اووه دی دلته هم شته اووه باید په دې کې ضرب وي چې په بي کې اووه شته دوهم 15 دی 15 په لومړي عدد کې شته په دوهم کې شته 15 باید وي 15 دلته شته او دریم عدد دوه په طاقت دریو دلته دی دوه په طاقت یو دلته دی چې هغه غټ نیول کی دوه په طاقت دریو دلته نیولي او درې په طاقت دوه دلته ما اشتباه نیولي درې په طاقت دوه دا به اصلاح کړم تاسو کتاب کې درې په طاقت دوه دي درې په طاقت دوه نو دلته موږ تاسو ګورو چې په د ای ځواب کې څه شی پریښي د اووه هغه عدد دی چې ضربي اجزا د ټولو مشترکه نه ده په دې کې نشته مګر باید ونیول شي موږ تاسو ووایو چې هغه لوی توانونه نیول کی او هغه غیر مشترک ضربي اجزا نیول کی چې غیر مشترک ضربي اجزا کوم دي 15 او اووه دي 15 او اووه او دوه په توان د دریو دلته مشترک دي هغه غیر توانی موږ نیسو دوه په توان د دریو او درې په توان د دوه همچنان نیسو چې د بی ځواب صحیح ځواب دی
دا مې درته هایلایټ کړه چې تاسو پوه شئ چې د بي ځواب د تاسو صحیح ځواب دی. نو اوس به راشو پنځمې پوښتنې ته. پنځمه پوښتنه تاسو په کتاب کې داسې درځنې ده پوښتلې چې پنځمه پوښتنه په یوه خط یې لیکلي 2 په توان د شپږو او 2 په توان د 2 ضرب په 3 2 په توان د 2 ضرب په 5 2 په توان د 2 ضرب په 3 په توان د 2 همداشان 3 په توان د 2 ضرب په 5 2 په توان د 4 ضرب په 5 د دې کوچنی مشترک مضرب مساوي کیږي. دلته تاسو ته د A ځواب درکړی، د B ځواب یې درکړی، د C ځواب یې درکړی 2800 2880 او 1380. وګورو چې کوم یو یې صحیح ځواب دی. د دې لپاره چې صحیح ځواب پیدا کړو ما دغه ځوابونه تاسو ته یو د بل د لاندې لیکلي چې تاسو یې اسانه وکړئ شئ چې توپیر یې پیدا کړئ. اول 2 په توان د شپږو دلته لیرو 2 په توان د 2 او همداشان دلته 2 په توان د 4 2 لیرو. دغه ټولو په منځ کې کوم توان غټ توان دی. موږ ویلي وو چې هغه غټ توان نیسو 2 په توان د شپږو غټ توان دی. دلته هم ولیکل 2 په توان د شپږو غټ توان هم یاداشت کړ. بیا 3 دی، دلته 3 لیرو، دلته 3 نه لیرو، دلته 3 په توان د 2 دی. نو هغه غټ توان اخلو چې 3 په توان د 2 دی. دغه هم دلته یاداشت کیو. دا غیر مشترک ضربي اجزاوي دي. او پس دغه نه 15 په 2 1 2 3 تکرار شوی چې غیر مشترک ضربي جز دی. دلته یې لیکو ضرب 15. اوس ګورو چې 2 په توان د شپږو که تاسو 2 شپږ ځلې ضرب کړئ کې 4 شپېته لیکو 4 شپېته ضرب 3 په توان یا طاقت 2 کې 9 لیکو ضرب او 15 په خپله مساوي. اوس چې تاسو نه په 15 کې ضرب کړئ 15 څلوېښت کې او دا 4 شپېته ده. کله چې تاسو ضرب کړئ چې هیله لرم چې تاسو په خپلو کتابچو کې ضرب کړئ. تاسو ته ما چې دلته ضرب کړل ځواب یې ما ته راکړ 2880. یعنې د بي جز صحیح ځواب دی. دا به هایلایټ کړو او موږ پیدا کړل چې د موږ صحیح ځواب 2880 دی. ښه ګران زده کوونکو، نو پس د دې شپږم سوال مشابه سوال دی. تاسو یې په خپله حل کړئ. شپږم اووم اتم مشابه سوالونه دي. تاسو یې په خپله حل کړئ. بیا که چیرې تاسو ستونزه درلوده ما ته یې په کامنټ کې ولیکئ چې نور سوالونه هم حل کړه. د 50مې صفحې زه به یې درته حل کړم. نو تاسو دغه خپل درس د نورو ملګرو او صنفانو سره شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. ښه ورځ ولرئ او درسونه انشاءالله تکرار کړئ، سوالونه مو حل کړئ. الله به مو مل شه. خدای پامان.